السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجاهدینو دا د نن نیټه جمعه ورځ ده د 1999 د درېیم میاشت شپاړلسم دی. دا موږ نمایندګان د اسلامي امارات له خوا راغلي دي دلته. دا درېیم ځای دی چې راځي نو دلته راغلي دي د بندیان مشکلات دی له خپله د نږدې ویني او د هر یو سره مصاحبه او د خبرې کوي. چا یو ستونزې لري په دوسیه کې ستونزې انشاءالله به حل کړي. نو داس مبارک مولوي صاحب دی یو دلته دا محترم مولوي صاحب ضیاءالدین دی د نمایندګانو مشر دی. دا بل مولوي صاحب نو راغلی د دوی نمایندګانو سره. دا مولوي صاحب محمد دی. بل محمد ناصر دی. دا الحمدلله ثم الحمدلله نن داسې ورځ راغلې ده چې د اسلامي امارات نمایندګان داخلېږي محبس خپل د بندیانو سره مستقیم خبر او مصاحبه کوي. د هر یو په ستونزه رسیدګي کوي. چې هر یو ستونزه لري په برابر ستونزه د خپله حلوي انشاءالله دلته. الحمدلله ثم الحمدلله چې نن ورځ موږ خپل په سترګو وینو چې دلته د اسلامي امارات نمایندګان داسې په ازاد توګه راځي محبس ته او د خپل د بندیانو سره مصاحبه کوي. هر یو تاک تاک دا د بندیانو مجاهدین دي او دلته د بلاکو بندیان راغلي دي دلته د خپل ستونزه مشکل به حل کړي. دا هر یو سردار داسې ناست دی. دا ریاست محبس دی د شیشه خانه په نامه دلته د محبس ځای دی. دا د ریاست محبس دی. دا د مسجد د ریاست محبس په نامه جوړ